سلاکار والي محمد ګلاب منګل په افغانستان کې د یونیسف ادارې او د اوبو رسونې او حفظ صحي څانګې مشر سره د لیدنې پر مهال وویل د نفوسو زیاتوالي له امله جلال آباد ښار په بېلابېلو برخو کې ستونزو سره مخامخ دی او جدي پاملرنې ته اړتیا لري. دغه لیدنه چې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه د یادو مسؤلینو ترڅنګ د یونیسف ادارې د ختیځ زون مشرې د عامې روغتیا رئیس د پوهنې ادارې مرستیال او یو شمېر نورو ادارو استازو هم ګډون درلود. په افغانستان کې د یونیسف ادارې د اوبو رسونې او حفظ صحي څانګې مشر محمد فیاضي وویل له کډوالۍ راستنېدونکو کورنیو سره به د دوی ادارې له لوري د روغتیا، پوهنې، پاکو اوبو او چاپیریال ساتنې په برخه کې لازمې مرستې وشي. نوموړي زیاته کړه د دوی د معلوماتو له مخې اوس مهال له کډوالۍ تازه راستنې شوې کورنۍ 19 څخه تر 21 سلنو پورې زده کوونکو ته په ښوونځیو کې د زده کړو زمینه برابره شوې ده. د هغه په وینا د کلو پراختیا ادارې سره په ګډه د اوبو رسونې په برخه کې کار کوي او همداراز یې زیاته کړه په دغه ولایت کې د عامه پوهاوي 200 ټولنې جوړې کړي ترڅو د ضرورت پر مهال د آزادې فضا پر ځای له منظمو تشنابونو څخه ګټه واخلي. د دغه ناستې په ترڅ کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کماوال وویل دمګړې د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې 40 سلنه وګړي خپل ضرورت په آزاده فضا کې ترسره کوي او وړاندیز یې وکړ چې په دغه برخه کې د مرستې کولو په موخه ورته په بېلابېلو سیمو کې تشنابونه جوړ شي. هغه زیاته کړه د یادې کړنې له امله په ټولنه کې د نسناسې، پولیو، انتقال او ګڼ شمېر نورې ناروغۍ هم رامنځته کیږي. سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د خپلو خبرو پر مهال د یونیسف ادارې څخه مننه وکړه چې په دغه ولایت کې د روغتیا، چاپیریال ساتنې، ماشومانو پوهنې او اوبو رسونې په برخه کې خدمتونه ترسره کوي. نوموړي زیاته کړه د دغه ولایت په ولسوالیو په ځانګړي ډول په مرکز جلال آباد ښار کې ورځ تر بلې نفوس زیاتیږي چې دغه ښار یې د ککړتیا او ګڼ شمېر نورو ستونزو سره مخ کړی دی. هغه د یونیسف او ټولو مرستندویو ادارو څخه غوښتنه وکړه چې په دغه برخه کې د ننګرهار ولایت مقام سره مرسته او همکاري وکړي.